ملګرو یو افسوسناک خبر هغه دا رنګ دی مطیع الله تراب صاحب هغه هم د دې پانی دنیا نه لاړو. مطیع الله تراب صاحب هغه د څه د وجې نه د دې پانی دنیا نه لاړو. نو کم اطلاعات چې راځي د افغانستان سره تعلق لرونکي د هغې کم د زړه دوره ورته شوې ده او د هغه زړه دورې له سببه چې کم دی هغه وفات شو. که موږ نن سبا وګورو د کم زړه دورې چې دي هغه که تاسو انټرنیشنل رپورټونه وګورئ نو په هغې کې هم ویل کېږي چې نن سبا ډېرې زیاتې عامې شوي دي. هم دغې رنګې د مطیع الله تراب صاحب چې کوم دی هغه هم د زړه دوره یعنې کم هټیک چې دی هغه ورته وشو او د دې پانی دنیا نه لاړو. مطیع الله تراب صاحب د هغې که تاسو شاعري وګورئ نو ټوله کومه شاعري چې ده هغه یو انقلابي شاعري ده، ډېره زیاته کومه زبردسته شاعري تر اوسه پورې کوم پښتانه چې کوم دي هغه که تاسو وګورئ چېرته جلسه جلوس وي د امن یا داسې نور نو د مطیع الله تراب صاحب کوم شاعري چې ده هغه پکې وړاندې کېږي. یعنې ټوله شاعري چې کوم ده هغه انقلابي شاعري ده. بس الله تعالی دې خاندان والا ته د زړه صبر ورکړي او الله تعالی دې وبخښي ځکه د پښتنو دپاره د پښتو ژبې دپاره ډېر لوی خدمات کړی و.